متوازی السطو په متوازی السطو کې غواړو موږ تاسې انکسار وګورو چې څه ډول انکسار کیږي. د متوازی السطو څخه زموږ تاسې مطلب څه دی؟ یعنی یو شفاف محیط دی چې له هوا څخه یا له یو بل شفاف محیط څخه په دوو موازي او مستوي سطحو باندې جلا سوی وي. دقت ورته وکړئ، دوه شرطونه مې څه وویل؟ موازي او مستوي. بیا داسې سطحې هم وایو چې موازي دي، دا سطحې وایو چې مستوي دي خو موازي نه دي، دا سطحې وایو چې هغه بیا بیخي مستوي هم نه وي. نو متوازي السطو څه رقم یو شکل سو؟ زه دلته تاسو ته رسم کوم، فکر وکړئ. داسې یو شکل، یوه پنډه شیشه داسې یو شکل وي. دا متوازی السطو راغی. نه پوهېږم صحیح ښکاري که نه؟ داسې یو پنډه شیشه وي، لکه فرض وکړئ دا کتاب یو شفاف محیط سي. اوس نو دا سطحه یې څه ده؟ دا سطحه مستوي. لاندې سطحه یې څنګه ده؟ لاندې خو هلته یو سطحه لري، لاندې سطحه یې څه شي ده؟ هغه هم مستوي ده. نو دوی مستوي سطحې راغلي او دا دواړې مستوي سطحې بیا په خپلو کې څنګه دي؟ موازي. نو دې ته مو وویل متوازي السطو، یعنې دوی موازي سطحې یا دوی موازي مستوي سطحې. پنډه شیشه یا فرض وکړئ یو ډبل کتاب دی او دا خو شفاف نه وي، فرض وکړئ شفاف محیط وي، بس دې ته ویل کېږي متوازي السطو. نور پر دې سطحه باندې واردېږي، پر دې سطحه، او هغه د لاندې سطحې څخه راوځي. نو څو ځلې انکسار رامنځته کېږي؟ دوه ځلې. زه تاسو ته د انکسار دپاره دغه رقم رسموم. ګورئ دا سطحه، دغه سطحه تاسو ته دلته زه په دې شکل رسم کوم. دا نو تاسو داسې تصور وکړئ چې دا داسې یو سطحه وه. صحیح خبره ده؟ ما یوازې تاسو ته دغه بود رسم کړی دی. اوس نو نور دلته وارد سو، د دې سطحې څخه راووتی. دا منځ یې خالي نه وي، پام کوئ، دا ټول یو محیط دی. دا منځ یو محیط دی که نه؟ دا لاندې بل محیط دی، لوړ بل محیط دی. دا لوړو لاندې دواړه هوا ده. دا یو شفاف محیط سو. دغه شفاف محیط د دغه دوه سطحو په وسیله له هوا څخه جلا سوی دی که نه؟ نو تعریف څنګه ورته وایو؟ دوی موازي او مستوي سطحې چې یو شفاف محیط له یو بل شفاف محیط څخه جلا کوي. اوس نو په دې کې څنګه انکسار رامنځته کېږي؟ یو پر دې سطحه راځي، یو پر دې سطحه، او د دې ځای تر دې ځای پورې دا متوازی السطو دغومره اندازې ته زه د متوازی السطو ټي اندازه باندې ښکاره کوم. ټکنس یا ډبلوالی دی. دا نو دغه ځای راځي، ټکنس یې دلته دا په دې شکل. دلته ما غټ رسم کړی چې تاسې زاویې صحیح ووینئ. فرض وکړئ نور رالی وارد سو، دا یې وارده وړانګه. دا خو خپل په مسیر همداسې تلای نسي، په همدې شکل باندې تر اخره ادامه ورکړي. ولې نسي تلای؟ خو محیط تغییر کوي ورباندې. کله چې محیط تغییر وکړي خو انکسار کوي. دلته زه تاسو ته یو نارمل رسم کوم. دا یو نارمل، نور په خپل مسیر باندې داسې تلای نسي په دې رقم. نو څه کار کوي؟ انکسار کوي. داسې راغی، دا د نور مسیر. دلته اوس بل نارمل تاسې رسم کوي. دا د نور اولی مسیر زه داسې درته رسموم. دلته بل نارمل راغی، دا وینئ؟ دا هم نارمل دی. اوس چې کله نور داخلېدی متوازی السطو ته یو انکسار واقع سو. اوس چې کله د دې ځای راوځي بیا څه خبره ده؟ بیا یو انکسار واقع کیږي. دلته چې انکسار واقع سو، تاسو وایاست په دې سطحه کې نور چې متوازی السطو ته له هوا څخه داخلېدی انکسار رالی، دا وړانګه کم طرف ته راله؟ نارمل ته نږدې سوه. او دلته به څنګه سي؟ د نارمل څخه لیرې. دا د نارمل څخه لیرې کیږي په دې شکل. دغې زاویې ته به زه اوس فعلا نوم ورکم تیتا یو. دې زاویې ته زه ووایم تیتا یو، دلته یې ورته ولیکم. او دې زاویې ته دا چې منکسره زاویه ده، د دې زاویې به نوم کښېږدم تیتا دوه، او دې زاویې ته وایم تیتا درې. تیتا یو وارده زاویه ده، تیتا دوه په لومړۍ وجه کې منکسره ده، او تیتا درې په دوهمه وجه کې دا بیرون کې چې منکسره ده. مګم په متوازی السطو کې دې ته موږ تاسې بل ډول نومان ورکوو. څنګه؟ تیتا یو ته زه د دې وروسته وایم ننوتونکې زاویه یا ورودي زاویه.
دا سوه ورودي زاویه. اوس که زه تاسو ته هم چې ورودي زاویه د 40 درجې مطلب په کومې زاویې نور داخلېدی متوازي السطو ته دا سو ورودي. او تیتا درې ته بیا موږ تاسو څه وایو خروجي زاویه، یعنی په کومې زاویې باندې نور وتلی دی یا خارج سوی دی. پام اوس ورته په متوازي السطو کې څو مهم مطالب دي چې تاسو هغه په یاد ولرئ. لومړی خبره تیتا یو مساوي وي له تیتا درې سره. په الفاظو راته ووایاست تیتا یو مساوي له تیتا درې سره. ورودي زاویه مساوي وي له خروجي زاویې سره. ورودي زاویه له خروجي زاویې سره مساوي د دې مطلب څه دی؟ یعنی متوازي السطو نور ته انحراف نه دی ورکړی. په کومه زاویه چې نور راتلی داخلېدی متوازي السطو ته چې ووتی ځینې په مغه زاویه وتلی دی. په مطلب پوه شولئ څه مې درته ویل؟ په کومه زاویه چې نور داخل سوی دی په مغه زاویه باندې نور خارج سوی دی نو وارده وړانګې ته انحراف نه دی ورکړل سوی. وړانګې انحراف نه دی کړی. یعنی لوری نه دی تغییر سوی، لوری ثابت پاته سوی چې په کم جهت را روانه و وړانګه په مغه جهت باندې بیرته د متوازي السطو څخه خارجه سوې. تاسو وګورئ دغه اولی مسیر ما تاسو ته رسم کړی و. دا اولی مسیر و. اوس وړانګه خو په دې نه ده تللې، یو انکسار وسو بل انکسار وسو، اوس په دې تللې. دغه د نور خروجي مسیر دی او دا د اولی مسیر و. دا د نور اولی مسیر دی چې راغلی و په دې، او دا دوهمي مسیر دی. او دا دواړه یو له بل سره څنګه راغلي؟ موازي. نو کله چې په همغه مسیر باندې نور روان دی انحراف یې نه دی کړی. دا یوه خبره چې ډېره مهمه و تاسې په دې کې په یاد ولرئ. انحراف نه کوي په متوازي السطو کې نور انحراف نه کوي. ښه بل څه ډول مسله ده؟ ستاسې په نظر که نور انحراف نه دی کړی آیا نور تغییر مکان هم نه دی کړی؟ کړی دی. دغه لفظ ته بیا موږ تغییر مکان د وړانګې کارو. په کوم مسیر چې وړانګه را روانه وه د هغه مسیر څخه تغییر مکان کړی بل مسیر ته. هر کله چې دوران وکړي انحراف لفظ کارو، او که موازي خپل د مسیر څخه بې ځایه سي هغه ته تغییر مکان لفظ په نور کې کارو. متوجه یاست؟ دغه وړانګه چې په کوم مسیر راتله تاسو وګورئ که اول مسیر یې دا وي، که اول مسیر یې دا وای او دوهمي یې دا مسیر وای، موږ به څه لفظ کار کړی وای؟ انحراف. اما اولی مسیر یې دا دی، دوهمي مسیر یې دا دی او دا دواړه موازي دي، نو موږ څه وایو؟ د ډي په اندازه د وړانګې تغییر مکان کړی، خو د تیتا زاویې په اندازه دوران نه دی کړی، انحراف نسته دلته. نو دا به څومره وي دا ډي؟ دلته ورته وګورئ دا ډي راغی که نه دا فاصله؟ دا عبارت د څه څخه سو؟ ډي. دا اړیکه چې وغواړئ جوړ کړئ، زه به تاسو ته ترتیب وایم په خپله سره جوړ کړئ، ډېر زیات اسانه راځي. دوه مثلثونه درته یادوم، ما په کتاب کې هم درته کار کړی، زه بیا اړیکه مستقیم درته لیکم. A B C یو مثلث تاسې ولیدئ A B C، دغه زاویه هم څه ده؟ تیتا. په دې مثلث کې کوساین پیدا کوي. ښه دلته یو بل مثلث درته جوړوم قایم زاویه، دغه نقطه عمود دلته وصلوم، دا زاویه یې اوس څه شي راغله؟ نوي، او دې نقطې ته به هم زه نوم ورکړم D. اوس وګورئ بل مثلث A C D، دغه زاویه نو اوس څو راځي؟ دا زاویه تیتا یو منفي تیتا دوه. په دغه مثلث کې ساین ونیسئ. دا چې مو دواړه پیدا کړله یو طرف د مساواتو برابر راځي، بل طرف برابر تاسې وضع کولی سئ. متوجه سولئ؟ دا ما تاسو ته په کتاب کې کار کړی او اړیکه یې په څه شکل باندې راغلی ده؟ ډي مساوي دی په ټي پر کوساین تیتا دوه ضرب ساین تیتا یو منفي تیتا دوه. او ډېر اسانه په دوه مثلثونو کې ساین کوساین. په دې مثلث کې کوساین راته ووایاست مجاور پر وتر. وتر څه دی؟ اے سی. مجاور دا خط دی او دا خط څه دی؟ ټي ډبل والی. کوساین تیتا راغی څو؟ ټي پر اے سی. په دې مثلث کې اوس راته ووایاست ساین. په دغه مثلث کې اے ډي سی د دې زاویې ساین، ساین تیتا یو منفي تیتا دوه، دا مساوي راځي. مخامخ زوله
پر وتر مخامخ ډي دی وتر بیا اے سی نو دا رالی ډي پر اے سی دا اړیکه اے سی ته حل کوي دا اړیکه هم اے سی ته حل کوي یو طرف اے سی بل طرف مساوي کوي دا ځینې لاسته راغی اوس نو وګورئ په دې اړیکه کې موږ تاسې څه شی زده کوو اول بیا دا جمله ورسره په یاد ولرئ متوازی السطو نور ته انحراف نه ورکوي یوازې ورته تغیر مکان ورکوي او څومره تغیر مکان ورته ورکوي د ډي په اندازه او ډي هم سیده اړیکه لري له څه سره له ډبل والي سره له ټکنس سره یعنی په هر اندازه چې متوازی السطو ضخامت ډیر وي نو به هغه وارده وړانګې ته ډیر تغیر مکان ورکړي انحراف نسته دا مسله بیا زموږ په راتلونکي درس کې ډیر په کار راځي هر کله چې دوی سطحې موازي وي په خپلو کې هغه نور هیڅکله نه منحرف کوي او که سطحې سره په خپلو کې موازي نه وي لکه د منشور سطحې هغه نور ته انحراف ورکوي او د انحراف په وجه کې رنګونه تشکیل کیږي اما دلته هغه پیښه نه رامنځته کیږي په متوازی السطو کې درې خبرې کم یو د وارده ورودي زاویه او خروجي زاویه یو له بل سره مساوي دي د دې مطلب په الفاظو انحراف نه کوي یوه خبره دوهم متوازی السطو وارده نور ته انحراف نه ورکوي تغیر مکان ورکوي بس دریم څومره تغیر مکان ورکوي اړیکه په یاد ولرئ څومره تغیر مکان ورکوي دا کومه زاویه ده تیتا یو ورودي خروجي خو به نه ورودي خروجي خو مساوي دي زړه دي خروجي ورته وایي زړه دي ورودي او تیتا دوه په لومړۍ وجه کې کومه زاویه راله منکسره صحیح ده دا و د متوازی السطو مسله